تازه خبر ده ټي ټي پی مجاهدینو پر پاکستاني پوځیانو قتل عام پیل کړی. 3 ورځو کې 140 پوځیانو ته مرګ ژوبله. جزئیات دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ټي ټي پی 3 ورځو کې 2 نوي پاکستاني پوځیان وژلي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ د رسنیزو ادرسونو د خبرو کړو شمیرو له مخې د یاد غورځنګ جنګیالیو تیرې 3 ورځې یعنې د جون په 22 او 23 په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، باجوړ، کورمي جنسي او نور بېلابېلو سیمو کې پر پاکستاني پوځ، استخباراتي او امنیتي ادارو، امن کمیټو او چارواکو باندې 450 بریدونه ترسره کړي دي. د سرچینې په خبره په دې بریدونو کې 2 نوي عسکر وژل شوي، 2 ټپیان دي او په دې سربیره 14 امنیتي کامرې او 14 پوځي موټر هم ویجاړ شوي دي. معلومات زیاتوي چې پاکستاني طالبانو د دې بریدونو په لړ کې 2 پوستې په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوستي او 3 نورې ویجاړې کړي دي. پاکستاني طالبانو پوځ ته تر درنې مرګ ژوبلې ورهاخوا یو پوځي ډرون، 3 کلاشینکوفونه، یو پوځي دوربین او سلګونه مرمۍ، نظامي توکي، پوځي مهمات او نور بېلابېل تجهیزات هم ترلاسه کړي دي. د معلوماتو له مخې یادو نښتو کې هغه پاکستانی افسر هم وژل شوی چې 2019 کال جګړه کې د هند پیلوټ ژوندی نیولی و. پاکستاني حکومت یو وار بیا ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له همغه ځایه حملې کوي، خو افغان طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. په بل خبر کې راځي چې طالبان وايي تر 500 ډیر افغانان د پاکستان له زندانونو خوشي شول. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې 13 ورځ 50 افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان له 1 تر 7 ورځو پورې د بند موده تېره کړې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.